قرآن هغه اثر ده چې کوم اثر دی الله په ذات کې نو د الله په ذات کې چې دا اثر څو عزتمن وي د دې نه دا خبره معلومه شوه چې قرآن د الله کلام دی. که موږ او تاسو دا غواړو چې د چا یو مرتبه معلوم کړو، د چا حیثیت معلوم کړو، نو هغه به د خبرو نه معلومو، هغه به د کلام نه معلومو. د کلام نه د هر چا مرتبه او حیثیت معلومېږي. نو دا رقم دا قرآن مجید چې کوم ده دا د الله کلام، دا د الله خبرې دي. په دې قرآن مجید کې که موږ او تاسو وغواړو چې د الله پاک ذات معلوم کړو، د الله پاک قوانین معلوم کړو، د الله تعالی قدرت معلوم کړو، د الله تعالی افعال معلوم کړو، د الله تعالی صفات معلوم کړو، دا رقم د الله تعالی رضا معلوم کړو، د الله تعالی خفګان معلوم کړو، نو موږ او تاسو به دې قرآن مجید ته متوجه شو او په دې قرآن مجید باندې ځان پوه کړو. ځکه په دې قرآن مجید کې د الله پاک د ذات یو عکس موجود ده. موږ دا ویل کنه چې کوم اثر د الله په ذات کې ده، دغه اثر په دې قرآن مجید کې ده، کلام الهي کې ده. نو دغه قرآن مجید نه د الله پاک ذات معلومیږي، د الله پاک خفګان معلومیږي، د الله پاک رضا معلومیږي، د الله احکامات معلومیږي، د الله سبحانه وتعالی قدرتونه معلومیږي، د الله پاک صفات معلومیږي، د الله پاک ټول افعال دا ټول په دې قرآن مجید کې موجود دي. که موږ او تاسو دا غواړو چې د الله تعالی ذات وپېژنو، نو د الله د ذات یو عکس په دې قرآن مجید کې موجود ده. نو که تاسو غواړئ چې الله پاک وګورئ، نو دې قرآن مجید ته متوجه سئ او په دې قرآن مجید باندې ځان پوه کړئ. چې کله موږ او تاسو په قرآن مجید باندې پوه سو، نو معرفت د باري تعالی به موږ او تاسو ته معلوم سي په ژوند کې. او په دنیا کې خو څوک الله نشي کېدای په دې سترګو باندې. نو که الله غواړئ چې که تاسو غواړئ چې الله وګورئ، الله پاک تاسو د الله قدرتونه معلوم کړي، د الله احکامات معلوم کړي، نو په دې قرآن مجید باندې منګولې ولګوئ او په دې باندې ذات پوه کړئ، په دې باندې ځان پوه کړئ. عزتمندو، خلاصه د خبرې دا ده چې قرآن مجید ډېر د شرافت والا کتاب ده، ډېر د عظمت او د مرتبې والا کتاب ده. نو موږ او تاسو باید په دې کتاب باندې ځان پوه کړو، ځکه په دې کې د الله سبحانه وتعالی معرفت